اوسې یو کس پوښتنه کړې چې سورت فاتحه او سورت اخلاص چې کوم دی مفتی صاحب دې فضایل لږ بیان کړي. د سورت فاتحه فضایل خو ډیر زیات بشمیره دي، خو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو چې په غزاد باندې مې د قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساده د سورت فاتحه نذیر نه الله تعالی په تورات کې نازل کړي دی، نه په انجیل کې نازل کړي دی، نه په زبور کې نازل کړي دی، او نه خود په قرآن کې د دې په شانتي بل صورت وی نازل شوی دی. دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورت فاتحه دا د هر بیماری شفا ده. دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قرآن کریم په سورتونو کې د ټولو نه عظیم ترین سورت دا الحمدلله رب العالمین دی. او سورت اخلاص فضائل، نو سورت اخلاص خو زیات فضائل لري. یو سړی نبی علیہ السلام ته وی چې د الله رسوله زما دی سورت اخلاص سره ډیره زیاته مینه ده. نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې د مینه به تا جنت ته بوزي. دارنګې یو نبی علیہ السلام یعنی یو سړی دا سورت د شپې بار بار وی، نو سار وخت کې نبی علیہ السلام ته ذکر وکړو، هغه وی جوړ دا به معمولی ثواب لري، نو د شپې بار بار وی. نبی علیہ السلام ورته وی چې د الله په ذات مې د قسم وی د چا په لاس کې چې زما ساده سورت اخلاص یو ځل ویل دا د 3 حصے د قرآن برابر ده، یعنی دا د 10 سپارو برابر دی. دارنګ مسند احمد کې روایت دی، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې وی چې تاسو کې داسې څوک طاقت لري چې هره شپه د قرآن کریم 3 حصه وي. صحابه وی چې دا به څنګه کوو؟ هغې ورته وی چې قل هو الله احد وایه، دا د قرآن 3 حصه ده، په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمرانه نوتو او دا هغه دا خبره واورېده، نو وی چې ابو ایوب انصاری بالکل ریشه وی چې تا 3 ځله سوره اخلاص وی ګویا چې تا کل قرآن وی. ډېره مننه مفتی صاحب، ډېر خوشحاله اوسئ.